کله چې سپینې واورې ویلې شي نو هر طرف ته شین مخمل خور شي. دلته په غرونو کې سوساندې ګل شي. کله چې نوی سپرلی راشي دلته ټوله شنشوري خوشبويي ورکوي. ټول چنارونه پاڼه پوسپڼه وي. دلې هوا هم مسته مسته چل شي. زړه کې جذبې و حوصلې ځوانې شي. ټولو مرغان چې په چخچخ په ګډا زلمی په سیل دې چمن ته راځي. زما د ښکلي ښار دیدن ته راځي. جوړې میلې وي په هر رنګ کې د ژوند. خلک د ډاله په چاپ اتڼ جوړوي. اخلي عکسونه نوی رنګ جوړوي. دا نندارې زما د وطن د کتو ښکلي زیارت ښکلي چمن د کتو. بیا په دې وطن کې موږ تقریبا 6 میاشتې یا 7 میاشتې دلې تېروو. بیا دا وطن باندې واورې و بارانونه کېږي. موږ بیا له دې شپکژو هرنایي شارګه پر دې علاقه باندې بیا موږ 4 میاشتې یا 5 میاشتې تېروو. بیا واپسې بیا دې وطن له راځو. په دې وطن کې موږ کوم ژوند تېروو، د دې وطن څخه چې موږ کومې فایدې اخلو. له جنوفره دا فایده اخلو. د مکان لرګی موږ له په کار راځي. د سوی لرګی موږ له په کار راځي. له دې څخه موږ دروازه جوړولی شو. له دې څخه چوکاټ جوړوي. د دې چې موږ بیج د اوبشتې استعمالوو د دوایي دپاره. د موږ چې غوښ خوښ بیا دا موږ په غوښ کې اچوو ویشو. د دې هغه نچوړ وباسو هغه په غوښ کې اچوو. د دې علاج دی پښتني علاج موږ دا په دوشا ګډوي. بیا د ټوخي و د مادې دپاره د دې د بیج دوایي جوړوي. بیا مورۍ ده او دا د زکام د ځیګر د دوایي دپاره هم موږ په اوبو کې ویشو. بیا یې وچڼو. دغه مابعد چې په دې علاقه کې کوم بوټی دی هغه اومه دی. اومان چې دي هغه هم دغه سره 12 میاشتې شوي. چا ژینه هیجې دغه نه راځي هلته راتګ شوي. هغه چې دی د سالنډي دپاره په ګولیو په دوایانو کې استعمالیږي. بیا د دې وطن فایده چې ده زموږ د مالداري ده چې دا مالداري موږ چې چراګاه کې کوو. بیا د دې وطن زموږ دپاره فایده دا ښه ده چې چیرې یو ځای اوبه وي یو خیزۍ وي موږ پر دې باندې باغات ولګوو. چرۍ پر ولګوو. سیب پر ولګوو. دا و موږ ته فایدې راکوي. ज़्यारत जूनिपर इकोसिस्टम के हवाले से अगर आप बात करें तो न सिर्फ यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पौधे बल्कि मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और मुख्तलिफ किस्म की छोटे दूध देने वाले जानवर जिनको हम स्मॉल मैमल्स कहते हैं इनकी अच्छी खासी तादाद यहाँ पे पाई जाती है। और ये बलोचिस्तान के उन चंद एक इलाकों में इसका शुमार किया जाता है कि जहाँ पे लोग इस वक्त जा सकते हैं और इको टूरिज्म के हवाले से एक ख़ास अहमियत का हामिल है। ज़ियारत का जूनिपर फॉरेस्ट का इलाका एक अहम इलाका है कि जहाँ पे किसी ज़माने में बहुत से मारखोल पाए जाते थे, लेकिन बदकिस्मती से उसके शिकार और जो उसका हैबिटेट है उसके ख़त्म होने की वजह से वो उसकी तादाद काफ़ी कम हो गई। बल्कि बाज़ जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि शायद इसकी नस्ल ही यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। मैं अप्रिशिएट करूँगा IUCN की एफर्ट्स को कि जिन्होंने पिछले कुछ चंद सालों से यहाँ पे काम किया और ख़ास तौर पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें साथ इन्वॉल्व किया और इसकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के ऊपर जो है अपनी एफर्ट्स शुरू की। पिछले साल के सर्वे इस चीज़ के खमास हैं कि अगर ज़रा सी भी एफर्ट की जाए और ख़ास तौर पे कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए तो ये स्पीशी जिसका खात्मा हो रहा था उसकी रिवाइवल का मौका मिलेगा।